أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کی ترغیب دی توحید لا ولله الاسماء الحسنى. الله کې سنمونه دي، سنمونه څنګه دي؟ یو دا معنا توقیفی دی، توقیفی دا معنا کوم نوم چې د الله قرآن او سنت کې راغلي حق یادوا بل ما یادوا. دویم د الله سره شریک پکې نشته، حسنا ذکر دی. دریم تسمیه او مسما دواړه برابر دي. دیو جن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل لي عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفه قال لا ينبغي لاحد ان يدعو اجعل مناسب نشي د الله نه دعا غواړي الا به باسمائه. امام سے فرمایي چې کله سره دعا غواړي پکار دا چې د الله نوم الله له وسیله کې پیش کړي. اوس خو یاد نه د الله نوم سم پیش کول هم خیال دعا غواړي. فدعو څه معنا؟ یاد ک الله بیا پدې د الله نو وخت وګي پدې جانب مقابل له زجر وزروا الذين فريد هغه څوک چې کوګواله کوي په اسماء د الله په نومونو کې. زر معنا ترک بعد البيان. الحاد سمانا شریکان به کې جوړي، انکار ته کوي. زر دې چې دوی له بدل ورکړي شي ما کان عملو د دې عمل کوم بد عمل چې کړي دي ورسات وسوي کې خلقم شکل. وممن خلقنا باز دا چانه چې موږ پیدا کړی دي امتون یو ډله دا يهدون بالحق بیان کوي په انصاف او به یادونو په سلام کوي. حق معنا د الله امر د سمشاخ لیکن جانب مقابل مشتري څنګه دي. والذین انسانان کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړي اسمه د آیاتونو زر دې چې موږ بیراون شو منه صلی الله علیه په دې طریقه چې پویګم نه پوی منی غیر بیکم. وس تفسیر د استدراج کوي آیات کې رب داله آلته بیانو کې استدراج. وس په استدراج څه معنا؟ حدیث کې راځي رسول الله فرمایي محلت الله ورکی سره د ګرا یو دمه بیراټی چغتی وباش الله اوملی معنا محلت ورکوم لهم دیلا ان کیدی یقینا نول سما چې متین ډیر مضبوط دي. الله عزوجل سره رانی سمنا چې نسمه ډیر کله کې ونی سم. اوس نبی صلی الله علیه وسلم سے دا حاصل بدای اے انسانانو محمد صلی الله علیه وسلم د الله حق نبی دی. ته پسې شي کنه روان شي پسې. اولم يتفکروا آیا دوی سوچ نه کوي ما بصاحبهم نشید بر خیر خوا معنی من جنتین سلی وانتو. دوی بویلی نبی صلی الله علیه وسلم لیوانه دی. ولی نبی صلی الله علیه وسلم بڑی دعوت کو دوی وی د لیوانیم دماغ خراب یا ډېر خبرې کوي. تعالی مسلمانه وير ودا غړي کی دماغ نه خرابي. ان هو ندی دا نبی الله نذیر مبین مگر ير ورکون کې اخکارا لیوانه نه دی. ورسا چا اخلي دلیل اولم ينظر معنا نګوري په ملکوت السماوات والارض ودلایل د اسمان نو سمګه کې اسمان دی چت چوت پکې نشتا ستوري سپوږمۍ نور عجب انقلابات یخني ګرمي اورېس باران وما واغسو خلق الله چې کوم الله پیدا کړی دی من شین شارو شی دی ونی دی بوټي دی حیوانات نباتات. وانا عسى ان يكون قد اقترب اجلهم نجدي چې موجود شي دی نیټه. فبأي حديث پس پکم یو خبر باندې بعد د قرآن نه ورسې یمنون ایمان به راوړي چې قرآن مراد کی بلکې کتاب شاه الله شی به ایمان پر راوړي شتا یو کتاب هم بل نشته حق نشته بل د ایمان راوړل کتاب هم دار. ورسا کې جواب د سوال
دا قران چې نبی بیان نه دی چې اثر نه لري دینه معلومه شو قران کې به نقصان نه کړي جواب نه من هغه څوک چې الله گمراه کې اغلانو فلا هادي له نشتغل هدایت والا پری بدی دا فی تو غیان په خپل سرکشي کې امهون سردانا فی تو غیان سرکشي کې یا امهون سرګردان عامل رندوال له ویل شو عام حرامانه د زړه رندواله عین او هی دا د حروف حلق نه دي اخره مخرج لاندې الله دې انسان بالکل لاندې کوي کې پراتري دي گمراهي والزجر بانکار القیامه دی ویل مړه قیامت ته څوک راغلی نشته قیامت څخه غب شپ دی جواب یسالونک عن اخرت تپوس کې انسان عن الساعه مبارک قیامت کې یو تپوس صحابه کړي یو جبريل کړو یو منافقانو ایان مرسا چې څوک وي دی قائم ایدل مرسا معنا ودرېدل څوک برازي قل سره جواب حاصل دی قیامت غیب سره تعلق ساتي او غیب علم شاه پر خاص دی الله پوری زه به نه پوهیږم قل من هو آیا انما علمها یقینا علم د دې چې عند ربي زما در رب سره دی مکتوب عند ربي لیکل شوی د رب سره یا من عند ربي نبکار کې دا قیامت له وخت په خپل وخت کې الله مگر آغا نکار کې دا قیامت له وخت کې دا لام په معنا د پیری په وختها الا هو قیامت چې بری خپل وخت کې راولي نو څوک راولي الله فقلت دغه دوه قول دي یو دا چې د مراد قیامت دی به بدایت معنا د څه کوي فقلت ګران تمامي کی قیامت په اسمانونو د ځمکه باندې دیم قول لري فقلت کی ضمیر راځي کا علم د قیامت لا په سماوات کې اهل ټکي په شروع باسه معنا بده شو کی ګران تمامي کی علم د قیامت په اهل السماوات والارض په اهل د اسمان نو ځمکه باندې اچارا نه معلوم ناس مانونو ولا معلوم دین لاندې اسمه کولا وسوي نبراج تاسو له الا بختن مگر ناصافا رخ پروش دی رختونه خرسي گا سره به کا تخلاص کړي نه قیامت بل راولي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان من وړي خوري خوري به نشي کړي نه ان شاء الله به قیامت راولي یو سړی دی ګډه بزو خو وغیرہ دا برالوی شه د پاره د خوراک وسکاک لیکن دینه په فارغ شوی نه ان شاء الله به قیامت راولي تم رډیر سره بلې وسړې دي اسنه لوي اخر جوړ کړی لا پای کې به د خوراک وسکاک تنظیم ورته نه جوړ کړی چې قیامت برش یسالونک داخله ته پوښ کې انسان کا انک کوی کې تشي تلاش کوونکې انا دغینا حفین سمانه تلاش دیم حفین ته په خوشاليږي یا حفین معنا عالم درې معنا غاري دي ته عالمي ته په خوشاليږي ته بوسمانه ته تلاش کوي نقول هو انما علمها يقينا علم درې قیامت شری عند الله لیکل شوی د الله سره آیات کې سوچو کوي پاسې دې ویلي انما علمها عند ربي دلته چې انما علمها عند الله قالت يا ربي دلت الله ویلي مفسرین وقالت ویلي چې ایان مرسا سو خو دې قائم ایدل وقت پورې خبره وا تو وقت تعلق د ربوبیت سره ساتي دلته دراتک مسله د واغد اولوهیت سره تعلق ساتي دلته الله ویلي ال ربي والزجر ولكن اكثر الناس لا يعلمون اکثر د خلق الله یې پويږي نه بالکل نه پويږي ورسات کی علت بیانې چې قیامت علم مال ځکه نه معلوم زه خپل ځان بارکه د خیر او شر مالک نه
کچیر ته دوی دې په غیب ما وصال ډیر خیر جمع کړي وي دوی بیانو صحیح ته صرف داعي قل معنا هو لا املك زن مالک نیم لنفسه دی خپل ځان لنه فن د خیر ور کول ولا ضرر ضرر د فکولو سوره یونس کې موږ آیات راشي انت ضررن مقدم کړي په نسبت سره نه فعلا چونګې دلته مسله د علم ده علم نه پېنو څنګه نه په مخ راوړه الته مسله د ضرر د فکولو ما نو کې ضررن قید مخ راوي الا ما شاء الله مگر کوم شي وغواړي الله بکیږي زما بارک یسو وغواړي وسوي چې د غیب علم واجب الله لري صدر شبلی کې ازاله الریب کې چې مسله علم الغیب د عقیده خبره ده دغه کومه اختلاف نه راغلی سوار جاهلانو ولو كنت کچر د عالم الغیب په دې پرې پټو شایانو باندې ما بډیر کړي من الخير ځان لډیر خیر لستكثرت من الخير خیر مې راوړې آیات دلیل لري چې غیب علم واجب الله پورې دی دوی وینا کنه پلانې ابیم کوي ا پیرین تا وکړي دی ودار واغه مولانا محمد طاهر رحمه الله هغه ویل چې ورس ور روانم د چوکي ادګار کې پیښور کې چې ګوري مې سړې کتاب غړولې پنجره د پدې کې ستوتیانه مشره دي خلک ورته پالونه پکاته سم خو راواله ما ورته چې آشنا څه کوي زه پالونه ګورم مې 2 روپیا اخلي ودوا ورته یې ویلي چې زمانه 500 روپیا والا خو خپل پال پکې وګورئ چې پورې به سترو ګرمولې دي مردار ویانه خوا کې ناست زه تمر په غیب باندې پوي زه شیخ مخ کې تیرېګا دل ویل شي خالص درو نه پیرې به پوي کې انسانانو پلان چې ښه پیرګر دا والته دمګره ده کله چې ورشي نو ورته وای شرا خوا کې تاسو باندې تعویز کړي کله وینګور کړي کله ویندرو هیڅ اختلافات پیدا شي د دې خلکو خاله ورتل رسول الله فرمایي د دې په خبره باندې تصدیق دا سړی په قران کریم باندې کافر دی څومره سخت خبره ده تربيت په کار د خپل سنانو ته په پوهه نه کې زبري شادري چې دلته بلاړې هلته وګوري وي موږ باندې چا تعویز کړي دی یره پلان یو پلان دی آیات دلیل په دې چې نبی په غیب باندې نه پويږي کله چې ته په غیب پوي دی نو ما بس خیر ځان له جمع کړي وي نبی رسیدره مان را سو تکلیف ندی ویلي ښا نه د خیر مالکی نه د شر مالکی نه په غیب پويږي ته صحیح اخر په خو عادي شړې شوې فل جواب ان انا نه يمزل الا نذير مگر ير ورکونکې وبشير زیر ورکونکې نه قوم يؤمنون قوم لا ایمان لري ورس اخرت د شرک حاصل ادارې سړې دې سوادو کې الله وي واده یو کله سړې دې وبسر جما وکي کله حمل والی دا حمل سپکی په دې کور کې د کور کارم کې زنانه ګرځي را ګرځي بچیم په خېټه دي په پیخه دا وشو چې کله درن شي نو هیڅ زنانه د کار نه به پریوږي به نور زنانه کور کې کار کوي سړیم دعا غواړي کزم غواړي الله لئن اتیتنا صالحا کرو رمټ بچي درا کې موږ به توحید والا نشو او چې بچي ورکم دی وی یې پلاني دربار موږ لراي الته ورغلی داغه په نام نذرانه قرباني کړې وي بعض خلک ویل چې دینه مراد آدم علی السلام دی نه ابن کثیر په سخرت کړی دی عامر ابن ابراهيم په نام یو راوی پکې را کمزورې دیم دې راوی شوی حسن بصری دی هغه فرمایي چې دینه مراد آدم علی السلام بچی دی راوی چې کله د خپل روایت نه خلاف کنه به اعتماد شي بل موقوف نقل له امام قرطبی ابن کثیر راځي تفصیلی رد کړي پاره چې دین مراد آدم او حوا نه ده بلکې د آدم علی السلام او د حوا رضی الله عنها بچي یو عام مشترک انساني کړه 400 دوی ایرویدار پلانی بن کړي ای بن لا بيولي
چې بن لوي نشي ګوره کار کوي نه غاړه کې ورا چولي کنه سورې یوسف کې براشي عبد ابن مسعود سره بیتیو کې انشاء الله کټ کول دې تقسیمات هم کړی دي دا تقسیم کول خو الله شرک دی هو الذی الله ذات دی چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نش ادم دی وجعل منها زوجها پیدا کړ دا غنه وی دا شهوا دا چې به پختینا چای من جنسها هوا راغله پیدا نه ده امام علوسی روح المانی کې به سخت رد کړي پرې مسله باندې بلکې دا راغله چې به پختنه پیدا را شکل اور وکاتو انقلاب په راغه حرکت جبريل ویلي جزم نکاح واستلم پیدا راکې سره لیس کنه الیها الله اشاره مسجد کې دا سړی دیکھ جلرا دریشونه کې سکونی کور کې د شپې په خوب کې او خاص کر خپل اهل او عیال قرآن کې الله فرمایي ازمار قدرتونو له قدرت دا پر دې لوري پر دې بچي یو بل شریمینه پیدا کی لیکن پیدا کېدل نه پیدا کېدل دا ول شپې دی کله الله د اسباب برابر کی چې دا ول شپې دوړو ټکر راولي ام تر مر پورې به جوړواله نوایسي نو بیا به اغلب معنی دلته فلما پسر کلا چې ام بستریو کې را سړې دا کوي سرا حملت حملا خفيفا الله يبارك یو بار سپک فمر به نوړي راوړي اغه لرا حمل جوالي سپک کور کار کوي سره کنه حمل یې درنش فلما ار کلا چې درنشي دوړ دعاګان غواړي د الله نه ربهما شهيدي دوړ رب دې لئن اتيتنا سوالان کراغ دي کې موږ لروغ رمټ یلا بشیرا صالح سمانا روغ رمټ بعض خلک ویني کمل غلطه نه کمل نه دی څنګه بچدان کې جمعه تل شي دا به منځونه کوي یا مدرسه یا بل صالح دا من روغ رمټ اندامونو باندې جوړ لنكونن نخمخ شب منغا من الشاکرین د توحید والانا د سیبوی چې الله تعالی لرا کړی فلما ارکل الله تعالی وشور کې د دوړه صالحان جوړاو جعل د دوړ وګرځي له الله سره شرکا شریکان فيما پاغه بچی کې عطا ما چې دوړ له ور کړی یې پلاني راکېدا موږ داغه دربار لوړو انت منظرانه کړي وي چې تا خور وړه بچی درکې نه اسپې چرته لاړو هغه سم ډیر بچی ور کړی شي وزجر فتعال الله فسجد الله ما دا سن یشرکون چې داخله کې شریکان جوړي د الله سره الله د ټول نزو چته تعال دا معنا نه ورسات کړه د شرک الخالق ته حاصل بدای اے انسانانو دا تاسو معبودان چي دي دا الله پیدا کړی دي دوی شنش پیدا کولې نو ار کله چې اوسو پیدائش کې الله له محتاجي سم خیال دي هغه څو پیدا کی ملائک دي الله پیدا کړی انسانان الله پیدا کړی پیریان الله پیدا کړی دا مړي چې دي د اوس مړي شي دا الله پیدا کړی دي نو ار کله چې ټول الله له محتاج دا بس من حاجت پوره کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله هغه فرمایي مجموع الفتاوی کې دې مثال وې د شری لکه یو سړی دی درې واخص دی ته بری خوا کې روانه ومنډه بشوي دا ورته شي پلانیا زماغه مشکل پورا کاغه مشکل پورا کاغه کور دی ورال شه زه غرق شو مال الله سره کا مړ خو موږ له محتاج دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د غرونو په اندازه من خیر الله دنه کې اعلان قبرونه کی دوی داغه نه غواړي چا به څنګه غانې جوړ کړی چا به یو چا به بل مشرک کما خلی غانې ایو شریکونه آیا دوی شریکان جوړي ما اعصى لا يخلق شنه پیدا کوي شانې څو شی هم يخلقون او الله چې په خپل پیدا شوی هیڅ نشي کولای
شان دې مقام کې نکره ده په سیاق د نه فکر راغلي تعمیم راوړي قران کې الله فرمایي مچ نش پیدا کولې ځکه مچ په ټول مخلوقاتو کې کمزورې دي چې هر کله مچ نش پیدا کولې نور په طریقه ولا اثر نش پیدا کولې دویم د مچ اندامونه کمزوري دي مفسرین وی دي دربارونو کې اکثر داړاندو غړان کان پراتی د چاپ کې ماتي د چا لسنا د چام لاګانی اے مشرکا چې هر کله دا شی دا نشي جوړول نو تاسو جوړ کی دریم مجد به حیا شه دي اذا زبا باته شړ به راځي دې دربارونو کې ډېر به حیا خلک پراتی د خلکو عزت پکې لوټ کی یره ودا چې من جاوران دی دا اولیاء الله دي بل دې دربارونو اکثر خواږه شي خلک راوړي دا خوردر او پلانې او مچم خوب سره ځان رسېږي کنه کوم ځای را خواږه ماګي الته مچم ځان رسېږي الله یې مچم نشي پیدا کولای نو چې مچ نشي پیدا کولای تعالی بچی رقم درکې مالداری دا برکه درکې ورسات وسوي چې سره د ځان کومک نشي کولای دا بچو کی ولا يستطيعون الله طاقت نه لري لهم دوی لنصرن کومک کولو ولا انفسهم د خپل ځان کومک کولای شي يستطيعون کې واو نه راوړو دا راځي د پاره د زویل کولو آیات پر دې پاغچا چې آیات کومه د بوتانو باره کې راغله نه الله انسانانو دا کارش کوي بوت خلا پرې ده بوت به کې څه ورسات کې بیان دي وکته رو غاړي قران له سنت لا راجمنا وان تدعوهم کتا شروع بل ان انسانان الى الهدى دې معبودان هدایت لا يتبعكم ساس خبرنا مني یو وځکه نه مني شي بوتیرا دیم شرک پکې دې وجه نه ځان لري شاید ساوم برابر ده علیم په دې باندې ک دعوت ورکې دوی لره امن تم سامتون او که شپټ پاتې چې پند شي پاتې الله وای هیڅ نه ده دلیل په دې باندې دومره عنادي نه شي اثر دی لالي ورسال کړه د شرک دعا حاصل بدای ذات شنو ورته چې پلان یې اورسېګه په یک نظر ملائک دې مړ دې نبی دې ولی دې الله واقوم ساغونه بندلې د څاس کې نه معنی نه پیدا خوراک او څنګه ضرورت لري بل شي ضرورت لري نو آیا محتاج به چا احتیاج پوره کی خلک وی کنه وی استعاره د مستعیر لکه سپیش خیر غواړي فقیره فقیر په خپل اشاره قلنګ ګرځي پلاس ګرځي راکې د الله په نام راکې سپی ورته مال راکا ان الذين يقيننا انسانان تدعون من دون الله تاسو ترى مدد شوي سوا الله عباد امثالكم شاس غند بندگان دي محتاج وصلى الله وسوي فدعوهم زي کتا سو بیم ټینګي گئی چې ګور دا اولیاء دي دا کرامتونه لري دا برخه والا دي سید الله یې आवाज ورکې نو زي برخه معلومه کړي فتوهم انا आवाज ورکې دوی لا فليستجيب لكم جواب دیوږي تاسو لئن کوم صارخين دوی تاسو رښتونی جواب کولی شي نه هیڅ نشي کولی الله رچا برخه بزامه نه مني ورسات والسمرت الهم ايشت دوی لا ارجن داب کې يمشون بها چوږي په مزل هغه باندې کوټونو خاور پر کړه ته چورته یې آمده شزمانه تکلیف حل کا دا پر خپل باندې راتلی شي زره زره دی ام لو مایدن نشته دی لا سنا یفتشون بها چنولو کې پاغه ام لو ماوین نشته دی سترګې شي دلو کې پاغه ام لو مازان نشته دی غوګنا يسمعون بها شپای باندې ورولو کې یو حاشم کار نه کوي غوګونه هم خاورې دي سترګې هم خاورې دي کیم خاورې دي لاسونه هم خاورې دي نتیجه دارو وتا چې دا د الله سره په هیڅ شي کې هیڅ برابر نه دي هیڅ قل سره جواب سوال دی چپ شه ټکر بدل کې زموږ معبودان کټ بدل باندې واړي څومره بیزتی وکړه کرامت دولیونه مانی ته ورته جواب ورکړي چې مړ لاس مخلاص څومره زور درکې بس ما مقابله وکړي قل ما ورته
ادعوا ربل شرکاءکم دا خپل برخداران به چل جوړ کړي ما په خلاف او مال مګورئ کیدونه معنا چل جوړ کړي ورسا کی چا ربل سوال دی بوې شل کړه دومره بادر ولي یو کښه دومره سره ولي مخ تی ریګو چې مونږ باندې کټ وانړې ټکر لار نه کی ته څنګه شي سره ولي ته به جواب کې سره ورسکه چې سما تر شات څوک ولاړ دی الله ان ولي یقینا دو سما الله دې الله جا الله نزل الكتابا چې هغه نازل کړي قران کتاب معنا قران نیمه کتاب راوړو جامع نزل کتاب را جواب سوال دی ٹھیک ہے دوست خدای الله دی پس ته پوښ کو تا د توحید عقیده کوم ځای نزل کړي دا ته به حواله ورکړه ډایرکټ په قران باندې چې اے انسانانو ته توحید عقیده زده کول غواړي صرف او صرف کوم کتاب دی قران وهو الله تعالی من کید ذی صالحین السلام دوستانا وسرد تشریف الدعاء حاصل بدی داتا شنو نامدد شوی دی بل چا د بل چا دربار کې پراته دین اساسو کوم کولی شنو ځان څه مخیر لې چې څوک دومره کمزوري لري ایا موږ هغه کوشش وکړو هغه نصرانی وکړو نه والذین هغه انسانان تدعونا شتاسو ترامد الشویل من دونه شواذ الله لا يستطيعون نصركم طاقت لري ساسو د کومک ولا انفسهم ينصرون د خپل ځان کومک کولې شي مخکې ویلو کنه کوم شي و تکتي هم تینې شي وسلوله طالب مت دواړه ضعیف دي ښا چې سړی د ځان کومک نشي کولای هغه څه خپل حاجتونه پیښ ته بدا کوي ته بدا دریم وان تدعوهم کتا سروب لیدو الى الهدى هدایت لا يسمعوا ذسرا ورولن کوي وتراهم تبغوري دوی لرا ينظرون اليك تعالی بغوري وهم لا يبصرون ذي قتل نکي لکبوتي بوتان جوړ کړي ګره سترګې مرته لګولي ته بدا ګمان کوي چې بس دا تعالی ګوري لیکن هیڅ نشي هیڅ نشي کولای لا منع عزا دي جنوس آداب خذ العفو عادتي شله ما پي جعفر صادق نقل لي د قران په آیاتونو کې جامع آیات ده چې د مختصر وډیر اوچت مزامین راځي مکړي دي خذ العفو معنا کله کله دای دعوت شروع کی خلک مقابله شروع کی ابلیس لږه مقابله وکا الله وی معافي کوا خلک معاف کو ته خدای اخله شنو معاف کیا خو مجاهدین دي جلاس کې اسلاله شپدي داغه خبره ونه من لوښ دي دای انسان مسکی بس معاف زګه دای چې ټکر ووالو دعوت نظر برسي یو ټکر سره ارڅ ختمي اب تعالی کنزل کوي اب تعالی کیرا کوي اب ستا مقابله کوي تب سوې چې بس الله رب ما معاف کړي الله یاد تشا وزل عفوا ويو کار وکړي سکار الله امر کوا بالعرف بنکای یا عرف دامنه مشهور شی توحید خلق له بیان کا ما په ودا مطلب نه چې بس کار و پرې دی دای به کار نه پرې دی واعرض عن الجاهلین مخړور جاهلانونا کله کله وسلوره ماده شیطان تعالی ته ساده ای ته دې خلکو له قران بیانې دوی ستاسو مقابله کوي تعالی کنزل کوي پریدا صدر پوکا شو سورنا الله پیګو دوی پیګو جهنم پیګ نه الله دې ابلیس خبرونه مانی چې دا عملګری خوش پیګ نه ورسو به پېښ کنا داو ډېران کار دې ګران و اما کچرته ورشد الله تعالی من الشیطان هدي ابلیس نس وسوسه فاستعذ بالله ځان سپار الله لا استعاذہ عمله ټیک تا کول دا غشانه چې تعالی zarar درکې ځان سره غچاله تا بچکی به تور مثال بچی دی
څنګه ویریدو یا چا پس راواغستو ډیر په منډه باندې د مورغې کې لسان راورسي الله وی مال را منډه کې کړه انه یقینا الله تعالی چې سميع علیم او ری په دې وشه طریقه نصر بیانې سورۃ ان الذين يقيننا انسانان اتقوا شيريږي اذا مسهم شغل شي دوی لا وسوسه شیطان نا تذکروا یاد کی عذاب د الله یا الله یاد فایزا الناس په الله وکیر شي پوي شي ورو ساعت اوس به اسم خلق الله بیانې سره ابلیس ملګری دي دا کې صبر نه کوي او سره الله والا خلق دي واخوانهم رند دوی زیتی دوی لرا فی الغیب ری سرکشی کې ثم پس دین الله لا یحسنون اسکو تعین کوي ګور داو کداو کو دا او کلا چې درخه او ته چې راتګونه کې دوی لرا بیا آیتن په یو نه خباندې قالو دی وی لو لستویتا ولید ځان نه جوړای ځان نه جوړ کا تی تاسو سره کدانه کنيشته الله در نکړه ځان نه جوړ کا مشرک امي خپل کارونه د ځان جوړي نو قل سره جواب انما تبعوا يقين ستابداركم ما داغس چوي کې دي شریه مالا من رب اسما د ربنا هذا بصائر دادو کېرته خبرې دي من ربكم ساسو دربنا وهدن هدایت رحمت دې قوم يؤمنون قوم لشي ایمان لري علم اليقين عين اليقين حق اليقين درې مرتبه دي بصائر کې یو هدن کې بل رحمت کې به بل والسعاداب واذا فاتیم چلسره کې قران فسمعوا له وغورته کېږي وان چې تو چپ شي انسان سمانا زړه ببل شي کې نه مشغولې موبایل سره تصفو سره قلم سره بغیر ضرورت نه انسان دا من ترک المشاغل لعلکم در پارک در باندې رحم وشي یو سماع او بل استماع یو نفس اوریدل بل اوریدل خو په دې شرط چې نو شی نه ځان راټول دا آیت مبارک د علماء به مختلف توجیهات دي چاوي دا عام دي درس کې قران بیانېږي خطبه کې بیانېږي بل مجلس کې بیانېږي نو وخت بګدي چاوي دا په بار دې کې نه وقاب خلق منځونه کې خبره کوله الله اوس استمسد منسوخ کړه غنا قران بیانېږي چپ شي چاوي دا په بار د جواب د سلام کې دي د سلام جواب په دوه طریقو دی یو په خپل باندې بل په اشاره امام ترمذی امام شوکانی نو لوتار کې تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم لس احادیث نقل کړی دي عبد الله بن عمر فرمایي ومنګ د بلال څخه مختنه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم مانځ کې او شابر مان سلام واچو څه حرکت وکاو اشاره بیا د پلاس باندې اشاره وکړه منځ باندې ولاړ چې السلام واچو په خپل باندې مینه کوي دا په بار د خله کې چا ودا خطبه کړي امام رازی وایي چې دا عام دي کافرانو بر قران په مقابل کې چغي والے الله چغي مو وایي بعض خلک دا په بار د مانځ کې نازل دي قران چې مانځ کې لوسره کې نو فاستمه وغه کړي دې نه ګوره معلومه شو چې ما به بروسه فاتحه نه وایي دغه درې مسلکونه دي مسلک د احناف په یو کې قائل نه جهري کې نه خطبه کې امام مالک سے فرمایي جهري کې به نه وایي خفه کې به وایي جمهور علما وایي جهري او خفه دواړه کې به وایي چا چې دا خبره کړي چې بدی کې د اجماع شوه دا چې دا نازل له مبارک مانځ کې ابن کثیر او امام زلعین اسمر رائے کې لیکي خاص کر امام بهقي چې اجماع دلیل غواړي دلیل په کوم ځای کې دی اسی د ځان نه اجماع را ټیک ده کې اعتبار عموم د الفاظ رشنه به صحیح ده لیکن حدیث کې خو نبی صلی الله علیه وسلم یې تخصیص کړی دی مسلم کې حدیث دی
وکله چې امام قرات کوي زره سرغم تاسو چپ پاتې کېږي الا بام الكتاب فاتحه به ضرور وایي حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي لا صلاه لمن ته هغه چې موږ سره کېږي نه چې هغه فاتحه وایي کته دلته خدای راغلی چې فاستم یو جواب داري د قران په تفسیر باندې رسول الله کې پويږي هغه په خپل ابو هريره صاحب فرمایي چې کله امام قرات کوو تاسو خاموش ودرېږئ خو الا بام الكتاب فاتحه ولولي کله ولولي امام بخاری فرمایي اوله سکته کې امام ترمذی وې دویمه کې سو کې د امام د آیاتونو په وقفونه کې لیکن عالم فاتحه وې تیم وایا چې کله اخرت شروع کړي به خاموش جهري کې چې قرات وې سو مانعات نشته خو په کې جهري کې باسي مولانه ویل دي کچیرته مختلف د شوجې کې چې د امام قرات اورنا به عمل استریش حاصل لا شیدینه بدا مقصد نه شرف قرات خلف الامام ناروا علماء به بری باندې مشاخص کتابونه لیکلي ته حدیث خبر واحد دی ابن حاجب به لیکلي مختصر رسول کې زیادت د خبر واحد په کتاب الله باندې جائز دی زکات تشریح ده کچیرته دا ترت کی ابن قیم سے فرمایي اعلام المواقعين کې نبی خصوص به وتلس احادیث پاتې کی نو آیات مبارک دي کې نه لري چورو سره امام بش فاتحه مو وای بلکې ولې بابا لعلکم ترحمون در پارا چې پتا سبحانه رحم وکړي شي قران لغت کې خودل دا سبب د الله د رحم شیخ عبد السلام صاحب هغه دې ته تشریح به عبارت لګولې د وصیت ودا مسله کې ارفع دلیل دی څوک لولي څوک نه لولي دومره زور ورکول دی لپاره کار دي چې یو بل بشي منځونه پاتې شي یو بل کنزلي وشي دا به ناروا دي چې په کوم تر باندې حرکت کوي ودی خو شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یو قرأت دی ول فاتحه قرأت د امام باندې په مختلفات اکتفاو کی ارچ فاتحه دا او پسل ولي واذكر ربك یاد کرب دی په نفس خپل ځان کې آداب او شووري تزرع ډېر پاج ځای باندې او په پټه باندې ودون الجاهل نه پدا چې بل چاله او کار کې ابن عباس ځان له وره آیت دلیل چې اصل پاس کار کې اخفاء پټواله کوم ځای جهر راغلی بکای من القول دوین انا سار او مقام ولا تكن مکه من الغافلين دا چانه چې کې غفلت اوس وی کتا سینه باندې ملک الله منی ان الذين يقيننا غ انسان عند ربك استاد رب سره دي هغه څوک ملائکه لا يستكبرون عن عبادته لهين كيد الله رب بندګینا ويسبحون تسبيح بیان الله لا ولو يسجدون دي الله الذي منقاد سجدي کوي ترت کی امتیازات دا مکالمات ذکر کړ جنتیانو جهنميانو عراف والا سجده آدم علیہ السلام ذکر کړ تفصیلا آداب ذکر کړ دایلا خاص کر دی عالم تذکرہ وکړه چې علم وکي عمل ور باندې نه کوو